د کوچني اختر د رارسېدو په مناسبت د افغانستان ټول غیور ملت ته زړه د کومې مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې یو نیکمرغه او سوکاله اختر ولرئ او دغه اختر په برکت په افغانستان کې الله جل جلاله یو تل پاتې صلح راولي او الله جل جلاله دغه د اختر په برکت نور دغه زموږ پر مظلوم ولس باندې رحم وکړي او په دې خوشحالیو ورځو کې دوی څخه د مخالفینو څخه یو غوښتنه لرم چې دوی باید اوربند اعلان وکړي تر څو ټول زموږ هیوادوال دغه اختر ورځې شپې په خوشحالیو کې تېرې کړي. ټوپک دې په ځمکه کېږدي، ټوپک پر ځای د قلم واخلي، نو د افغانستان د حکومت د افغانستان دولت سره دوی کېني مذاکرات دې وکړي او نو هغه ناخوالې هغه بدبختیانې چې افغانستان دغه 40 کلونو راهیسې دوی ویني زموږ افغانان ډېر دردېدلي دي، نور دغه د بدبختۍ ته د پای ټکي کېږدو.